سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن زه غواړم چې ستاسو توجه یو ډېرې مهمې خبرې ته راواړوم، او هغه دا ده چې دلته اکثرا داسې ملګري شته، هر کله چې دوی اسناد واخلي نو دوی چې کوم ادرس دولت ورکړی هغه ادرس چې هر کله تاسو اسناد والي بیا تاسو سره شپږ میاشتې وخت چې ته دا بدل کړي. اکثر ملګري داسې کوي چې په دغه ادرس باندې دوی اکدونیسانس لپاره دومان وکړي او بیا څلور یا درې میاشتې یا یوه میاشت دوه میاشتې بعد دوی نوی ادرس واخلي. نو دغه یو لامل دی چې ستاسو اکدونیسانس ډېر وخت نیسي. زما د نننۍ ویډیو مقصد دا و چې زه تاسو ته دا ووایم چې هر کله تاسو اسناد واخلئ تاسو ټول ناول باید ادرس بدل کړئ، ځان ته یو مستقل ادرس پیدا کړئ. هر کله مو چې ادرس پیدا کو د ادرس اتستاسیون هم دغې نه واخیستو، کوندخم وکړله، ادرس تاسو ته راغی، هغې نه بعد تاسو اکدونیسانس ته تومان وکئ، تاسو د اکدونیسانس فورمې ډکې کړئ او هغه اوپریا ته ولېږئ. هغې نه بعد لاړ شئ تاسو کافه او تاسو پلمپلوا کې دغه کمې چې ادارې دي په دې کې تاسو ثبت نام وکئ. زه ډېر داسې ملګري پیژنم چې دوی اول ادرس اول دغه شیانو ته دوی دومان وکړي دغه ادارو ته، هغې نه بعد دوی ادرس بدلوي چې دا دوی ته به یو سرخوږی پیدا کوي. داسې ډېر ملګري ما ولیدل، هر کله چې زه دوی نه پوښتنه وکړم چې تاسو اکدونیسانس ولې نه راځي، ډېر ملګري دا وایي چې موږ دې په منځ کې دغه پروسې منځ کې موږ ادرس بدل کړی دی. نو چې ته په یو ادرس باندې فورمې ډکې کړي هغه ولېږي او بیا یوه میاشت دوه میاشتې بعد بل ادرس ته واخلې او د هغې ادرس ته بیا پلمپلوا ته لېږې، نو طبیعي خبره ده ستا دغه پروسه چې کوم ده د اکدونیسانس دا به ځنډېږي، دا به وخت اخلي. نو مهمه خبره دا ده چې هر کله هغه ملګري چې کله دوی اسناد واخلي اول د دوی ادرس بدل کړي، هغې نه بعد بیا اکدونیسانس ته دومان وکړي، هغې نه بعد دوی نورو ادارو کې ثبت نام وکړي. زما د ویډیو د نننۍ ویډیو همدا مقصد و چې تاسو هر کله اسناد واخیستل بیا تاسو ټولو نه اول ادرس بدل کړئ او بیا په اداراتو کې ثبت نام وکړئ او بیا د اکدونیسانس لپاره فورمه ډکه کړئ. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخه.